دردونکې واقعه، خاوند خپله ښځه ووژله ځکه چې د بکارت پرده یې نه لرله، خو حقیقت څه و ویډیو تر اخره وګورئ. نن سبا دا واقعیات ډیر زیات شوي دي چې د واده په شپه د ناوې او زلمي د کوټې نه د هغوی لاش یعنې مړ جسد میلاو شي او یا داسې چې ناوې ووژل شي او د واده هلک تښتېدلی وي. او د دې ټولو خبرو دا دلیل ورکول کیږي چې د واده په اوله شپه د ښځې د بکارت پرده روغه نه وه. یو خبر مو ولیدو چې واقعا هر انسان په دې باندې خفه کېدلی شي چې یو سړي صرف د دې لپاره خپله ښځه وژلې چې د بکارت پرده یې روغه نه وه. دوستانو، د شیطان وسوسې او کارونه داسې دي چې ښځه او خاوند یو بل سره وران کي او کور یې برباد کي. زموږ په ټولنه کې اکثر سړي د واده په شپه همدې ته متوجه وي چې د ښځې د بکارت د پردې وینه وګورو، او که وینه نه وي نو بیا خو د ځان نه زړه خوري او یا دغسې کار وکړي لکه دې وحشي انسان چې وکړو او خپله ښځه یې ووژله. دوستانو، عالمانو هم د دې کار نه ډېره په سختۍ منع فرمایلې ده او ورسره ډاکټرانو او ریسرچرانو هم ویلي دي چې دا د بدن د نورې بیمارۍ سره د میاشتنۍ بیمارۍ سره یا ټوپ وهلو سره خرابېدلی شي. نو ځکه ضروري نه ده چې د بکارت پرده دې د ښځې د پاکوالي لپاره یو شرط کېښودل شي. ضرورت د خپل ځان د اصلاح دی. که یو انسان خپل ځان سم کړي، پردی خور او لور ته په سپکه ونه ګوري، پردی خور او لور سره د زنا کولو کوشش ونه کړي، نو الله پاک به دله هم پاکه ښځه ورکړي. ځکه که یو انسان د بل چا خور او لور سره د زنا کولو کوشش کوي او یا ورسره زنا کوي، نو بیا ولې خپله ښځه په دې وژني چې زما ښځه پاکه نه ده؟ ځکه چې معاشره خو هم د دغسې خلکو د لاسه خرابه ده چې پردو ښځو سره هر څه کول غواړي، نو ستاسو ښځې به هم بیا دغسې خرابې وي. ځکه چې د پاکو ښځو لپاره پاک سړي دي او د پاکو سړو لپاره پاکې ښځې دي. امید لرم چې د دې دردونکي خبر سره سره دا معلومات به هم ستاسو خوښ شوي وي. نو ویډیو در سره لایک کړئ او پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. ډیره ډیره مننه.